او لا اله الا الله وینکو تا امریکا او روس دا حسم نخکاری او انشاءاللہ چې څنګه په لبنان کې ورته سبق ملو شو نو داسې به ورته اوس په ټوله دنیا کې هم دغه سبق ملاویږي. د هر مسلمان بچي دغه یو ناره ده نن سبا په خوله چې اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، که مسلم وهي ځان ته د غیرت یوه ټیکا، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار. دا دشګر د حرامیان زمونږ وینې تویوي، دا دشکر د حرامیان زمونږ وینې تویوي، سازشونه کړي رب چې مسلم به ختموي، د مقصد د ټولو دا مدینه دا که مکه، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، که مسلم وهي ځان ته د غیرت یوه ټیکا، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار. په لبنان کې ماشومان راته وینو کې لمبیږي، په لبنان کې ماشومان راته وینو کې لمبیږي، په هر لار را کوڅه کې لاشونه مغورځېږي، وسایل قبضه کوي دوی زمونږ نه په دوکه، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، که مسلم وهي ځان ته د غیرت یوه ټیکا، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار. زمونږ خویندو ته په سر یې پرې نښودو څادران، زمون خویندو تا په سر یې پرې نښودو څادر، پلار دی پروت د زوی په لاس، پلار ته جاړي خپل پسر، یهودیان تویوي نه زمونږ وینې په ټیکا، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، که مسلم وهي ځان ته د غیرت یوه ټیکا، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار. که یو نشي په میدان کې باور کې ګوای، د جهاد د دوی علاج چې دشمن سره جنگي ګوای، د جهاد د دوی علاج په میدان کې ټیکا، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، که مسلم وهي ځان ته د غیرت یوه ټیکا، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار. احسان لا فاروق نور مې د ژوند شو زړه تورای، دمان کوي کلی نظام د اقصی شریف پلور، اور پوری کئی پکور خاور کیږي سکا، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، که مسلم وهي ځان ته د غیرت یوه ټیکا، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار، اسرائیل او امریکا دواړه غواړي یو دي کار.